نو جلال الدین سیوطی رحمه الله عجیبه واقعات دلته نقل کړي دي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای د نبی علیه السلام د بعثت نه اول د نبوت ملاویدلو نه اول ویزه یمن ته په تجارتي سفر باندې تلو. وی په یمن کې مې د است قبیلی یا د است قبیلی د یو بابا سره د یو عمر رسیده سړي سره ملاقات شو چې داغه عمر لسکم 400 کاله کاله 390 سال داغه عمر او وی هغه د سابقه تمام آسمانی کتابونو کلک عالم او هغه مطالعه کړو هغه په علم کې وی چې ما ته وکړه نو ما ته وی چې احسبک حرميا زما خیال او ګمان دا دی چې ستا تعلق د حرم سره دی د حرم اوسیدونکو نو ما ورته چې نعم او د حرم اوسیدونکو حضرت وی بیا راته وی چې احسبک قریشیا خیال می دا دی چې په حرم کې خو اوسیږي خو بیا د په مکه کې د قریشی خاندان سره تعلق ته قریشی وی ما عرض کو چې او حضرت قریشی ما وی بیا راته وی چې احسبک تیمین په قریشو کې راته تیمی ښکاري وی ما عرض کو چې او حضرت تیمی ما وی بیا راته وی چې ستا کې څومره نښې علامې ما پړو کړي ما وموندي صرف یو پاتې ده مهرباني وکړه لږ دا لمن راته د خېټې نه پورته که نو ما ورته عرض کو چې بابا جانه لمذا که په کیسه مې پوي که دا ته څه وې او دا څه ماجره ده او څه واقع ده لمن ولې اوچته کم درته وی راته وی چې ما سابقه کتابونه پړو کړي په هغې کې د نبي آخر الزمان د صحابو تذکیري دي او پای کې دا بیان دی چې د به یو 2 کلک معاونین چې یو به الکی او یو به پوخ سړی وي نو چې کوم دا الک دی د متعلق ذکر دی چې خواز غمرات و دفاع چې دی به د غمونو ته سختو ته وردانګي او د اسلام مخې نه رکاوټونو او پریشانۍ به لرې کوي او هر چې بوډا دی نو د هغه متعلق راځي چې هغه به داسې نری نریچ کې وي او داغه په دې خېټه باندې با یو توره زخه وي او په دې ګس پنډۍ باندې دا غټ پتون چې کوم دی په دې ګس پنډۍ په دې به یو علامه موجودي نو دا ګس پتون خو دې کته نشم اخو شرمګا سره قریب دی مهرباني وکړه دا خپل خېټه راته ښکارا کا نو چې کله ما لمن اوچته کا نو زما د نامه د پاسه توره زخه وا وی چې هغه ولیدن وی چې غی کا چې ورب الکعبه انت هو زما د کعبه پرب قسمی چې هغه سړی چې د نبی آخر الزمان ملګری د زمون کتابونو کې تذکیری دی هغه همتی تو سوچو که دومره په وضاحت سره نبی علیه السلام پرېږده د نبی علیه السلام د صحابو تذکیری وي چې وګوره لا ابو بکر صدیق هغه ابو بکر نه دی ګرځېدلی لا یو عام نوجوان دی په تجارتي سفر یمن ته تلی او د یمن راهباني پیژني دومره وضاحت